د سترګو جنګ یو داسې لوبه وله چې پکښنیوالې به موږ کوله. اوس خو څوک یو د بل سره سترګې ګس سره میلاویي نه، یو بل د ګس سره ګوري نه، چې ته خبره ورسره کوې دی یې واره دورې ګوري، بیا دورې ګوري، بیا لاندې ګوري، بیا اسمان ته ګوري، خو تا ته نه ګوري. والله علم چې دا د خلکو په زړو کې ویره راله، په دماغو کې ویره راله. سترګې یو د بل سره میلاوېدن سره نن سبا سته نه. زه دا نه وایم چې خلک دې سپین سترګې امخته سي یا دې رډ امخته سي، نه، بلکې په کوچنیوالي چې کوم موږ لوبه د سترګو جنګ کوئ، دا و موږ ته یو پیغام راکوي چې ته مشرانو ته، دوستانو ته، ورونو ته، خویندو ته، رشته دارانو ته رډ ګوره. د ده مخ، سکه، د ده بدن، د ده سترګې، د ده پزه، د ده بارخوګان، د ده خوله، د ده وجود څه طرح دی، یو واره خو ته ووینه په دا دماغ کې فټ که، لکه کیمره چې د یو چا فوکس وکړي نه، دا رقم به موږ یو بل ته داسې رډ کتل، د چا سترګې به معلومولې، لکه نه دا اوس چې ټکنالوژي راغلی ده په نادره کې د چا سترګې سکینوي. دا رقم به موږ په کوچنیوالي یو لوبه کوله د سترګو جنګ. دا د سترګو جنګ څنګه کېدی، پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب لایقزی. دا د زما یوټیوب چینل. دلته زه هر ماښام پر یو موضوع باندې مجلس کوم، او دا مې اراده وي چې و خلکو ته خپل د زاړه یادونه د دوی سره شریک کړم، چې ګوندې دا وخت یو خوندي سي، پریزرو سي، او در خلکو ور ورسیږي چې بای زموږ دوی په دماغو په زړو کې کم مجلسونه دا وخت پراته دي او زاړه یادونه دي، نو دا زه تازه کوم. نو دا د پښتنو یو ثقافتي فولکلوریزي لوبې چې ورته وایي، مقامي لوبې ورته وایي، روایتي لوبې ورته وایي، نه ټریډیشنل ګیمز. نو پر دا باندې زه نن مجلسونه کوم، او تقریبا د لوبو د لړۍ ما شروع کړې ده. تاسو دا زما په پلی لیست کې د لوبو په پلی لیست کې دا نور هم لوبې حواله باندې چې زما کم مجلسونه، لیکچرارونه دي یا کم زما یادونه دي، هغه تاسو هم ریکال کولی سئ، برته تاسو هم ژوندی کولی سئ او تازه کولی سئ. خپل یادونه ولاړ سئ، یو واره شاته سفر وکئ، مخته خو هغه د دنیا ګرده روانه ده، په منډه ده ورور، نفسا نفسي ده. یو واره شاته هم لږ وګورئ، فلش بیک به مې سي، ښه خوند کوي. نه باید چې څوک د خپلې مځکې سره، د خاورې سره وابسته پاته سي. نو د دې څه مخکې چې زه د سترګو په جنګ په حواله باندې خپل یادونه یا د دې لوبې په قوانین په متعلق زه د تاسو سره مجلس وکړم، تاسو دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام نوې ویډیو در تاسو در ورسیږي، او د پلی لیست کې دا د لوب سریز نور هم وګورئ. دوستانو، د سترګو جنګ پر دا باندې د شاعرانو خو مختلف شاعري هم کړې ده، سندرې او غانې هم پر جوړې سوي دي، شعرونه هم پر جوړ سوي دي. وایي دا د سترګو جنګ د معذره کوئ، لیکن دا په صحیح معنا باندې زموږ د پښتني یو مقامي لوبې چې دي، په دا کې دغه د سترګو جنګ هم بولو. اوس دا به څنګه کېدی؟ دا به عموما د خپلوانو د رشتهدارانو په مابین کې دا د سترګو جنګ کېدی. عموما بکشنیانو دا کول، یا به انجونو دا کول، یا به هلک و هلک کول، انجلۍ به په آپس کې دا د سترګو جنګ کول. یا مشرانو به نه کول، بس دا د کشنیانو یو لوبه وله. نه مشران به خود ورته کتل، لیکن دا کله کله به داسې ځوان هلک، زلمی یا ننګیالی، تکړه ځوان او د خاندان یو بله، یو پیغله، یو انجلۍ، هغه به هم په آپس کې کله کله دا چې سره فري به ولو، نه نو ول راسئ د سترګو جنګ وکړو، بس بیا به یو بل ته داسې رډ کتل. نه نو دا به څنګه کېدل؟ دا به د کشنیانو د انجونې په آپس کې به دا سره وویل ول ته راسه، دا مطلب د باندې به یخ ولو یا به نه وتلو، او دا ضروري هم نه ده چې څوک یې په یخ کې وکړي، یا هر وخت دا کېږي، که د شپې، که د ورځې، که هر وخت کې، که غرمه وي، که فارغه وي، که ګرمي وي، که یخ وي، دا پابندي نشته.
که څوک وغواړي. نن سبا خو خلک د کوچنیان د ګیمو څخه نه دي فارغه چې رادی سي پر یوټیوب باندې یا پر ټیک ټاک باندې یا په شارټ باندې یا په نور شیانو باندې اخته یي، ګیمونه کوي کمپیوټر کې نه، په موبایلو باندې مشرانو سې واخې کوي نه. نو لہذا او که فارغه وخت ملاو سي بیا یا کرکټ کوي یا فوټبال کوي یا باکسینګ کوي یا داسې انجونې چې دي هغه یو ډرامې ګوري د انډیا هغه یا داسې نور د هندوانو چې کوم ډرامې دي نه پنجابیانو هم دغه ډرامې دي، د پښتنو خو بیا بیخي بدبخته ډرامې دي، یو عجب عجب ډانسونه پکښې دي، پر دا باندې موږ ته ډېر پیغورونه هم راکول کېږي. نو څه پکې یاره اوس دا زموږ د پښتنو کلتور و ثقافت د داسې خلکو په لاس کې ورغلی چې د هغه سره مال و پاني و پیسه و دولت و سرمایه ګرد ورسره دي. بس موږ نجونې زموږ ښځې ګرده ګډا پاخته ده وروره، د بل ثقافت به موږ راننوتئ او وروره بس لګیا وي وروره ګرده پښتونولي یې پکې راورکه کله نه، ګرده یو نفسا نفسي سوله او پیشن سلو او بدال سلو نه. نو پخوا به دا کوچنیانو دا نجونې به دا سره وویلی چې ساتیاری به یې سره کوئ، ساتکۍ به یې سره وخاندلو نه، نو بیا به ول راسې د سترګو جنګ سره وکړو. نو دا نو نه دی چې اوس سترګې راوایستې خدای نخواسته یو پر بل یې ورتسې کې لکه ډبرې، یا داسې نه دی. د دې مطلب دا ولو چې رول به یې دا ولو، قوانین به یې دا و، طریقه به یې دا وله چې دوی به یو بل ته دی رډ سره کتل، بس په آپس کې بیا مجلس نه سره کول. نور خاندان والا به ګرده مشران به و کشران به و یا نور هلکان و نجونې چې پیغلې یا هر څوک چې ورسره ناست ول هغه به کتل چې ته ودرې یو څوک بېماني نه وکړي، یو څوک غلطي نه وکړي، یو څوک چې دی هغه نیاکي نه وکړي نه. نو یو بل دی به د چا چې به مقابله سره کوله دا عموما د دوو په آپس کې مقابله کېدله، ولې دوې سترګې الله پاک وار انسان ته ورکړي دي نه که کوچنی که مشر یې. نو یو بل ته به دا دوو سترګو کې سترګې به دی ور واچولې، داسې به رډو سره کتل لکه زه چې اوس دا کیمرې ته کتل، داسې سترګې به یې نه پټولې، مخامخ به چې یو واره به دا وویلې چې یو دوه درې، چې دا به یې وویلې نه چې پر درې به یې وویلې چې شروع دا به یې وویلې یا یو دوه درې دا به یې وویلې، بس بیا به یې نو سترګې نه پټولې، دا بالکل به رډ به داسې یو بل ته سره کتل، ګسر به یې سترګې ستړې سولې، یو بل ته به یې داسې رډ کتل، خبرې به یې نه سره کولې. د هغه چې کوم دا پلکې ورته وایي دا زموږ باړونګان چې دي دا به یې نه داسې نه رپول نه، او نه به یې مخ دورې اړوئ نه به یې دورې اړوئ، بس د چا سره چې مقابله ورسره ستړې عموما دا مقابله به یو منټ ولو، 10 سیکنډه به ولو، 40 سیکنډه به و، کله کله به 1.5 منټ ته سره ورسېدو، د رډ به سره کتل، سترګې به یې ګسره نه پټولې، داسې به سخت و ګسره به ستړي به سولو یو بل ته، لکه نه هغه ډاکټر چې ورسې ستا سترګې چې خرابې دي چې په ماشین کې د رډ ته ګوري وایي سترګې خلاصې که ته یې د خلاصې کې نه، کله کله به دومره ډېر به سره وکتل، اخر به دا هم اجازت ول دا سترګې دی ونیسه نه. موږ باریان سو چې بای ګسر به ستړي سولو، دا یو ول د سترګو جنګ دی، الله الله مقابله ده چې څوک زورور دی، په سترګو کې څوک زورور دی، الله الله رډ به ګوري. کله کله چې به بېماني به یې کوله دا یو به ورته وویل نه، بل بیا پام به په بله کوي چې اوس به سترګې رپ وکړي نه، او سترګې به پټې کړي، بس بیا د بیله ولا بل به وخندل، د څه ومې ګټله زه زورور یم د سترګو په جنګ کې، الله الله ګرده بیا سره خبر کړو آس پاس چې څور زر ناست ګرده په خبر سو چې هغه دی زورور دی په سترګې وګړ. نو کله کله به داسې یو بېمانه ناکب بېمانه به وسولو نه، یو کلاړي چې په دا خبر سو چې اوس زه بلا ستړی سوم، اوس نو سترګې راسه پټېږي یا بندېږي یا د سترګو رپ کوي، نو بیا به څه چم وکړي، یو داسې لطیفه، یو داسې خندا، یو د مجلس به وکړي نه چې هغه بل له به خندا ورله، بس هغه به د ډېره خندا څخه به یې سترګې پټې کړلې، وا ما وګټله تا بیلوله نه تا بیلوله، هغه ویل یا ناکي دې وکړله، بېماني دې وکړله، تا د خندا خبره وکړله، تا دی خبره وکړله، زه چې وم هغه مجبوره سولم سترګې مې پټې کړلې او دا ما ګټلې ده، بس بیا به نو یو 2-3 منټه به جنجال به و، جنګ به نه سره کوي، بس بحثونه به ولو، خندا به ول، ګوا په دا کې مین و محبت ولو، تجسس ولو، خندا وله. مطلب د پښتنو هره لوبه چې دا هغه د جنګ ریاسل دی، یعنی پخوا ظاهره د پښتانه یو مارشل قوم دی، جنګجو قوم دی، همیشه د یو سامراج سره د ظالم سره د وخت د فرعون سره جنګېدلي خلک دي، تر دا نن وخته پورې پښتانه د چا غلامي نه مني، د هر چا سره جنګ و جدل کوي
مرګ یې قبول دی خو د چا غلامي نه کوي، چمچهګیري نه کوي، پر خپله پښتو قایم یې. ولې دا ته د پلار د نیکه څه دا تربیت ورکول سوی دی چې زویه د چا غلامي مه کوه، د چا څه بیریږه مه، رډ بډ ګرځه، دا ستا خپل وطن دی، دا ستا خپل غرونه دي، دا ستا خپل باغونه دي، دا ستا خپل مځکه ده، د چا پر مځکه دې قبضه نه ده کړې، د خدای پر مځکه ګرځې او راګرځې، خدای پیدا کړی، خدای ته آزاد پیدا کړی، غلام نه. د عمران خان خبره ده نه، خداګرده په پسې دی چې نه عمران خان غلام کې، خو عمران خان کې ظاهره ده د پښتون رګ دی، نیازي قوم پښتون دی، لہذا دی وایي زه غلامي د چا نه منم. دا اکثره په ګاډیانو باندې لیکلي دي نه، هم کوئی غلام ہے، دې مطلب دا دی زه غلام نه یم نه. سوال کوي د طاقتورو قومو ته دا سوال کوي. نو خیر دا خو یو اضافي خبره پر راله. نو د سترګو جنگ پښتنو، کشنیانو، انجونو، الکوان عموما دا په رشتهدارانو کېږي، د غیر سره نه کېږي. مثلا داسې د بل علاقې د خلکو سره نه کېږي. ها که دوی الکوان وي نو بیا په محله کې، په کلي، په کوڅه کې بیا دوی د همسایګانو سره د سترګو جنگ کولی سي. د پردي سره نو نسي کوی چې ورور نه دی شناخته یې، نه په قوم یې، نه په خاندان یې، تور ته راست د سترګو جنگ کوم، هغه به ماریان یې چې ورور دا بیا اوس څه بلاوي. نو دا خو د پښتنو خپله لوبه ده، دا خو په بل قوم کې د نسته ده، د پښتنو خپله لوبه ده چې سترګو جنگ. ها دا جلا خبره ده چې د نن سبا نننی دور چې کوم پښتانه کشنیان را لویږي هغه په دا نه دي خبر چې د سترګو جنگ بیا وچیشته وای، دا بیا اوس څنګه لوبه ده. نو دا په کشنیوالې ما خپله په یاد دی، ما د سترګو جنگ د خپل ورونو سره، د خوندو سره، د رشتهدارانو سره دا کوي. موږ به دی رډ سره کتل، 1 منټ څه زیات چې دی هغه به موږ یو بل سره کتل. نو دا د سترګو تیزوالی په سترګو کې تیزوالی راولي، طاقت راولي، او یو د بل چې کم ستا خورور دی، خور دی، هغه ته چې دی رډ ګورې، د هغه سترګو ته ګورې، د هغه ویښتانو ته، د هغه وطندي ته، د هغه پزې ته، د هغه خوله ته ګرد ته رډ ګورې، یا په سترګو کې سترګې ور واچوې. نو عموما چې بیا دا پښتانه خپل رشتهداران، خویندې، ورونه بیا په 100 کسانو کې هم که سره ورک سي، خو په سترګو یو بل سره پیژني. ولې دوی په کشنیوالي کې د سترګو جنگ د خپل رشتهدارانو، د خوندو، د ورونو سره دومره ډیر کړي، دومره یو د بل په سترګو کې دی رډ رډ ورکتلي چې اوس هغه سترګې د دوی دپاره ډیر اشنا دي، ډیر فیملیر دي، ډیر شناخته دي، ډیر یو د بل سره مینه محبت په سترګو کې. نه یا پښتانه وایي یاره مالې د سترګو څه شرم راځي. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب د هغه دی چې یاره زه د سره بدتمیزي نسم کوی، زه د ده سره جنگ نسم کوی، دا زما خور ده، دا زما مور ده. ولې د یو بل په سترګو کې په مینه او محبت په کشنیوالي کې دا کتلی. نوم ښه د سترګو جنگ دی، اصل کې دا د سترګو مینه ده، دا د سترګو محبت دی، دا د سترګو یو شناخت دی چې یو بل ته سره وګورې و یاره زه بس د ده سترګو ته وګورم. حالانکه د عمر سره خپل بدن ژیره غټه سي، یا مخ کې چې دی هغه ګونجې راسي، یا مخ بدل سي، ناجوړه سي، لیکن سترګې هغه ته رایي چې یو بل ته سره دی سره وګورې و یاره مالې د سترګو څه حیا راځي. ما یې په سترګو کې وکتل، بس مال هغه دور په یاد رالی، هغه کشنیوالي دور په یاد رالی. نو دا د سترګو جنگ چې دی نوم یې جنگ دی، اصل کې دا محبت او اخوت او بایچرګلوي او دوستي او خپلولګلوي په آپس کې ښکاره کوي، مینه او محبت ښکاره کوي یو بل ته. په سترګو جنگ چې موږ په کشنیوالي کوي، هغه موږ ته دغه درس راکوي چې یو د بل مشران، یو بل کشران ته په سترګو کې ور واچوه او مجلس سره وکړه. نن سبا خو ورور که پلار دی که زوی دی، یو د بل سره سترګې سره ملاوي نه، یو دوري ګوري، بل دوري ګوري، بل اسمان ته ګوري، بل مځکو ته ګوري، هلکه یو بل سره ته مجلس سره کوي، دی به دوري ګوري. نو دا خو بدتمیزي نه راله، دا بدتهذیبي نه راله، دا خو ولکه نه پښتونوالی دی، نه شی دی. تا ته پلار یو خبره کوي، ته دوري ګورې، تا سره مجلس کوي، ته دلته مځکې ته ګورې، تا سره مجلس کوي، ته اسمان ته ګورې. بای مخامخ ورته وګوره. د په حدیث مبارک هم دی چې د پلار او د مور مخ ته وګورې، چهره ته وګورې، دا د قبول سوي عمرې او د حج ثواب لري. موږ ته یو خلکو ته ګورو، خپل مشرانو ته ګورو، یو مخدوري واړی، بل مخدوري واړی. نو دا سترګو جنگ موږ ته هغه د کشنیوالي دور په یاد راولي چې څنګه موږ یو بل ته په مینه محبت سره کتل، یو بل په سترګو به مې سترګې ور واچولې،
او په منټو باندې په یو بل ته سره کتل څومره خوند به کوي، څومره مجلس به څومره خنداګانې به ولې. نو دا پکښنیوالي ګوره تی کړی که نه کړی کمنټ پر ورکړي او دا ویډیو په واتس اپ کې ونور دوستان ته ور واستوئ. د سترګو جنگ اصل کې د مینې د محبت یو علامه ده، یو نقشه ده او یو د بل سره شناخت دی او یو د بل چهره په ذهن کې محفوظېدنګ دی، یو د بل مینه په سترګو باندې ښکاره کېدنګ دی و یو بل ته، او دا د منتقلي ده د یو د بل رشته داري ده. نو الله دې وکړي چې موږ ته د خپل خپلوانو دوستانو ورونو ته ښه په مینه او محبت وګورو او سترګې به په سترګو باندې د دوی دیدن وکړو، د دوی د چهرې دیدن وکړو. نن سبا خو خلک یو بل ته په سترګو کې سره ګوري نه، باید چې یو واره بیا موږ د سترګو جنگ بیا شروع کړو. دوستانو انشاءالله د یو نوي لوبې د تفصیل په حواله باندې زما د یادو په حواله باندې به سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. هر چیر چې یاست شاد آباد او بریالي اوسئ. دا زما چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا نوې ویډیو تاسو ته درسیږي. او دا د ټریډیشنل لوکل پښتون گیمز چې زما دا کوم لړۍ روانه ده، سیریز روان دي د لوبغه، دا هم در سره وګورئ. حاضردم ما نقیب کزې ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.